امیر سالار صاحب وایي چې د خدای دپاره دا نخرې مه کوئ، د غیر مذهبو شان جامې مه کوئ، د عایشې غوندې حیا پکار ده، د مغربي لباس پناه پکار ده، په بازارونو ګرځېده پرېږدوئ، د سوداګانو اخیسته پرېږدوئ. نن سبا څومره زنانه ګرځي په بازارونو کې توبه ګرځي، اخري وخت د دوی پرده نه کوي، پړونه یې اچوي، برقه نه کوي. اخري وخت د دوی پرده نه کوي، پړونه یې اچوي، برقه نه کوي. مړه په مونږه کې غیرت ختم شو، عزت خو سر وخوړ، عزت ختم شه. ځکه پیشن د پیرنګیانو کوي، زنانه رسم د هندوانو کوي. ټیلر ته وایي نستوڼې هاپ وکړه، لمنې لاندې وکړه، ناپ وکړه، دلته یې تنګ یي، دلته داسې وکړه، خواري پې وکړه، ښې یې خاصې وکړه. د الله ویرېږه، اوږدې جوړې کړه، د مسلمانۍ سمې جامې جوړې کړه. د الله ویرېږه، اوږدې جوړې کړه، د مسلمانۍ سمې جامې جوړې کړه. ځکه چې تم د چا عزت یې خورې، ته به خو هم د چا غیرت یې خورې. د رب دپاره نور مزان شرموه، مرور او پلار او خاندان شرموه. د بازارونو ګرځېده پرېږده، دلته او هلته تله راتله پرېږده. دا لوپټه د مرینې لري که هم د کمیس نه ستارې لري که، دا لوپټه د مرینې لري که هم د کمیس نه ستارې لري که. د حیا ډکه پیمانه جوړه شه، نقشو قدم کې عایشه جوړه شه، چې په ژوندون کې د رڼا پیدا شي، شکل صورت کې د ښکلا پیدا شي. نوي په تندر که زړې اچوه، خو د اسلام پسند جامې اچوه. ته پښتنه یې پښتنه اوسېږه، کامل ایمان ساته درنه اوسېږه. ته پښتنه یې پښتنه اوسېږه، کامل ایمان ساته درنه اوسېږه. بس که دا خوش عادتونه پرېږده، د غیر مذهبو لباسونه پرېږده، بس خپل الله ته په سجده پرېوځه، په سیده خوباسه، توبه پرېوځه. د پلار نیکه د پټکي خیال وساته، د رور عزت دې ښه سنبال وساته. د پلار نیکه د پټکي خیال وساته، د رور عزت دې ښه سنبال وساته. د مرینې د لوپټو توبه که، د غیر مذهبو د جامو توبه که، د خپل څادر سره د خپې سمې که، بدبختي پرېږده و جامې سمې که. شپه ورځ په ذکر د الله شروع شه، هم پرې سهار هم پرې بیګا شروع شه. څه چې دې خوښ وي د الله وغواړه، اول په سر کې ترې حیا وغواړه. څه چې دې خوښ وي د الله وغواړه، اول په سر کې ترې حیا وغواړه. د نن نه پس عجیبه شروع که، لور د نبي غوندې پرده